پناستا ولاړه کې د ستایه مخالقه احسان نه دی زه دې لره پیدا یم خالقه که چېرته رانه شوي وي نو کړي ګناه ماف کا بنده یم په لږ څه کې خطا یم خالقه که تاج را په سر کېږي که ګریوان مې پکې شلېږي زه ستا په مقسم نصیب رضا یم خالقه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه د واده زلمي جنید ته د واده مبارکي وایم او ډېر ښه رسم دی زمونږ نن سبا د شاعرانو هم بس یو سیزن دی روان دی زمونږ تقریبا په هفته کې 4-5 مشاعرې د یو ځای نه راوځو بل ځای ته ځو بل ځای نه بل ځای ته خو بهرحال ډېر ښه رسم دی او ډېر ښه ترتیب روان دی نو ډېره زیاته مننه د دغې نننۍ غونډې د راجوړونکو د منتظمینو هم څو شعرونه وایم ملګري ټول چې د خال او د شونډې خبر راشي او بړق به وایي چغې کړي نو څه شعرونه به ستاسو د طبیعت وایم چې په خوی او په خصلت باندې خړ پړی یم حاجي صاحب په خوی او په خصلت باندې خړ پړی یم حاجي صاحب یو ښکلی دی او زور باندې مړ یم حاجي صاحب په خوی او په خصلت باندې خړ پړی یم حاجي صاحب یو ښکلی دی او زور باندې مړ یم حاجي صاحب یو څو چکره ما دپاره هم د کعبې ووه یو څو چکره ما دپاره هم د کعبې ووه اخته د لیونۍ مینې په دړ یم حاجي صاحب او ککی ککی ماشوم چاته په نرمه کوکۍ ویل ککی ککی ماشوم چاته په نرمه کوکۍ ویل دیاړی له درله راغلم ستا د وړ یم حاجي صاحب څو شعره نور چې ځکه جاړي ځکه هر اړخ ته وران دی ځکه جاړي ځکه هر اړخ ته وران دی د نړۍ د جنګ اډه افغانستان دی ځکه جاړي ځکه هر اړخ ته وران دی د نړۍ د جنګ اډه افغانستان دی که ممکنه شي د زړه سره یې نیسم هر سړی راته د خپله ځانه ګران دی که ممکنه شي د زړه سره یې نیسم هر سړی راته د خپله ځانه ګران دی زه لعنت په داسې خلکو باندې وایم څوک چې وایي اول ځان دی بیا جهان دی زه لعنت په داسې خلکو باندې وایم څوک چې وایي اول ځان دی بیا جهان دی ته اوس څنګه یې تازه حال راته وایه ته اوس څنګه یې تازه حال راته وایه زما زړه درپسې هغه شانتې وران دی ته اوس څنګه یې تازه حال راته وایه زما زړه درپسې هغه شانتې وران دی او څو شعره نور چې سباله وي په ځان مختورن نشي کېناستی سباله وي په ځان مختورن نشي کېناستی یو ماشه دی اشنا په بدن نشي کېناستی او انسانه ستا د امن د داو دغه ثبوت دی انسان ستا د امن د داو دغه ثبوت دی مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی انسانه ستا د امن د داو دغه ثبوت دی مرغۍ درنه د خاخ په لمن نشي کېناستی چې نه څوک بم خلاص کړي او نه د بل چا حق ووهي چې نه څوک بم خلاص کړي او نه د بل چا حق ووهي ځمکه اوده د مجال نشته چې څوک ړق ووهي او چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام زلمو ته ګوره چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام زلمو ته ګوره که څوک بکواس کوي نو هم ورپسې پړق ووهي که څوک چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام زلمو ته ګوره که څوک بکواس کوي نو هم ورپسې پړق ووهي مننه چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام زلمو ته ګورئ چې نوم یې لاړ شي نو زما د قام زلمو ته ګورئ که څوک بکواس کوي نو هم ورپسې پړق ووهي او لالیه بیا یې د منګي کودرې لالیه بیا یې د منګي غوندې کودرې شماره لالیه بیا یې د منګي غوندې کودرې شماره زړه به مې ستا له غمه ګوره اخر ټق ووهي او زه درنه مرم ته د دنیا د حاله نه یې خبر زه درنه مرم ته د دنیا د حاله نه یې خبر ستا دا د مړو مرثیې دي خدای په شړق ولګوي زه درنه مرم ته د دنیا د حاله نه یې خبر ستا دا د مړو مرثیې دي خدای په شړق ووهي او چا چې به تاجه د خپل نوم مانله ما اخېستا چا چې به تاجه د خپل نوم مانله ما اخېستا هغه سړی راشي زما په غزل بړق ووهي چا چې به تاجه د خپل نوم مانله ما اخېستا هغه سړی راشي زما په غزل بړق ووهي ملګری وایي ترنم وکړه ما چېرته خوب کې هم ترنم نه دی افغانستان کې د ټي وي لایو پروګرام راګیر کړی وم کوم قربان لکه ابراهیم دا خواشه او دې خواشه چې لګي
سپاره کې وایي یخ واشه او دی خواشه کومه عقیده کې وایي یخ واشه او دی خواشه او ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي نن په میکده کې وایي یخ واشه او دی خواشه ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي نن په میکده کې وایي یخ واشه او دی خواشه او دا سړی لګو پختې بلنه چا ورکړې ده دا سړی لګو پختې بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي یخ واشه او دی خواشه او بد ملنګه ما که جوړوي نو د شاعر د بیاري ژوندون ما که جوړوي نو د شاعر د بیاري ژوندون هسې په ټپه کې وایي یخ واشه او دی خواشه او مرګ د تاج واورېدو نو خپې ولې منډې کړې مرګ د تاج واورېدو نو خپې ولې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي یخ واشه او دی خواشه سجاد ودي صاحب ډېر ښه نظم وي ډېر زبردست نظم وي دغه نظم یقینا زما خپله ډېر زیات خوښ شوی او ما به کله کله ما په کله کله په خاموشۍ کې اورېدو زما یو زوړ نظم و نو هغه ما چې په منډه منډه یې درته ایسته ووایم په مخ چې د ټالۍ وهي اوربل په ترنم کې په مخ چې د ټالۍ وهي اوربل په ترنم کې په مخ چې د ټالۍ وهي اوربل په ترنم کې په مخ ریبار وی کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زرگ راونی ولو ماوی اسمان تیتر بیتر ریبار وی ملگر ونه پٹو منیوا ریبار وی کار ونه شو تاج ارمان تیتر بیتر زرگ راونی ولو ماوی اسمان تیتر بیتر بیگام شپو ده او داسې شخصیت پسینا سهار می بیا راټولولو ایمان تیتر بیتر بیگام شپو ده او داسې شخصیت پسینا سهار می بیا راټولولو ایمان تیتر بیتر مینه کوي خجی کوي مینه خسیز دی خو مینه کوي خجی کوي مینه خسیز دی خو خوب او خندا او باقی داسې شیان تیتر بیتر دغه نظم لرازم نظم در دویمه بیا په هغې باندې اجازه واخلم نظم عنوان و مولا داسې و چې مورې وزېږوي پلار همسا په لاس راشي چې مورې وزېږوي پلار همسا په لاس راشي او د مولا د کور په ور باندې ډزار جوړ کړي چې مولا صاحب هله راشه چې مولا صاحبه هله زر که زما زوی شوی دی راشه په غوږ کې په خوږ اواز کې په غوږ کې اذان هم ووایه یوه ښایسته نامه کتاب کې ورله هم وګوره دغه شاعر وي چې یو ورځ مړ په کټ کې پروت وي بیا چاله چل د جنازې هم قدرې نه ورځي نو چل یې لالرې جنازه هم ور لټک نه ورځي بیا په مولا پسې په چغو چغو کور ته لاړ شي چې مولا صاحب اله راشي جنازه پې وکړه او دا بې هیرسه بې لالچه مولا زر منډې کړي د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي د سینما په لسګزیزه شیشه هم وګوره یو اداکار ورته په لاسو کې ګیلاس اغستی یوه لغړه جنۍ یو خوا بله بل طرف ته او دا پښتون د پښتنو جنو په منځ کې پروت وي پښتنې نه وي خو نامه د پښتنو ورکوي د وږي تږي خلک د پنجاب راولي او په نامه د پښتنو تورسرې ولګي وي بیا دې جامې وباسي واچوي جانګي ورته د نوي نسل په ذهنونو باندې اور پورې کي اخلاقیات او خیالات ورله مغرب کی چې ورته وی وروره دا مه کوه دا ته څه کوې نو زر راپورته شي چې څوک یې او د کوم وطن یې څه چې روان دی او دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته به څه پوهېږې زه چېرته ګرځه په کوڅو کې مارمورې خرڅوه څو شعر وایم بس په دې اجازه چې حیران یم چې له دې نه دوی څه پایي په اختر کې حیران یم چې له دې نه دوی څه پایي په اختر کې ځانونه چې دا ښکلي دومره ښایي په اختر کې حیران یم چې له دې نه دوی څه پایي په اختر کې ځانونه چې دا ښکلي دومره ښایي په اختر کې پنکار د موسیقۍ په پالنګ ناست وي او غږیږي پنکار د موسیقۍ په پالنګ ناست وي او غږیږي شاعر د مایوسۍ شعرونه وایي په اختر کې او د چم گاوند د خوار او د یتیم تپوس دی وکي د چم گاوند د خوار او د یتیم تپوس دی وکي ټالونو له چې خپل بچي څوک بیایي په اختر کې او د رحم او کرم په کال کې 2 ورځې فقط وي د رحم او کرم په کال کې 2 ورځې فقط وي بیللې زړونه څومره خلک پایي په اختر کې راغونډې دي د توت د سوري لاندې تاج یاره راغونډې دي د توت د سوري لاندې تاج یاره
د قام تور سر خپل شهیدان ستایي په اختر کې ابراهیم هغه مور چې د خط راخلي وغیره پتندر لغړن شستا جمال او شنه بنگړي دا سوي نه مستاسو په دیوال او شنه بنگړي پتندر لغړن شستا جمال او شنه بنگړي دا سوي نه مستاسو په دیوال او شنه بنگړي د یو بل کرزي راځي اکثر یې هلته شپوي خپلوان دي په خپل منځ کې زما خیال او شنه بنگړي یو ورځ به وي چې تیر بشي او مات بشي مغرورې نن خیر د کشلنګيږي ستا جمال او شنه بنگړي که هر څو د قلم سوکا قبله طرف ته بیایم مولوی صاحب که هر څو د قلم سوکا قبله طرف ته بیایم خو ذهن درازي د عشق خیال او شنه بنگړي که هر څو د قلم سوکا قبله طرف ته بیایم خو ذهن درازي د عشق خیال او شنه بنگړي او کدا ځلې دیاړي راته میلاو شوله بچیا کدا ځلې دیاړي راته میلاو شوله بچیا راوړم بدر لخوا مخا سور شال او شنه بنگړي او سجاد ہوتی سے په وختنه دغه نظم په منډه منډه چې بیګا نا وخت کې چې کور ته راغلم مور می شکیش ولا را پاسې دلا زما جبونه زر ولټول هیڅ پیدا نکړل بس یو کاغذو هغه کاغذ کم چې وتارا کړي مالا په برند سترګو نو ولوسته مور می شوروش ولستا خط لستو زیر دم چې مور پوی نشي ما زره حمله وکړه کاغذ باندې شکر دې ټول می تیرا واغستو خو لوګ ټوکړو ور سره پاتې شولا زیر دم چې مور پوی نشي خو هغه لږ شان ټوکړه کوم چې زما د مور بلاس کې پاتې شولا هغه ټوکړه څه د کمال ټوکړه وا هغه ټوکړې را لکارو کتلو پاغه دا ټپلې شوی و چې نور په کور د ټینګ نه يم مور ته دی وای چې جرګرا ولې